ځوانان په ټولنه کې په یو هیواد کې په یو وطن کې څه وظیفه لري، څه دنده لري چې هغه ترسره کړي. د دې ترڅنګ په یو ټولنه کې ځوانان باید څه ځانګړتیاوې ولري. ځوانان باید کومې ښېګڼې په خپل وجود کې ولري چې خلک یې پرې ویاړ وکړي. همداراز د نن ځوانانو څخه د نن ورځ ځوانانو څخه څنګه د سبا ورځ مشران جوړ شي. دې ډېرو موضوعاتو باندې به نن ورځ له تاسو سره خبرې کوم. نو د هر څه نه مخکې خو لومړی باید موږ او تاسې په دې پوه شو چې ټولنه یوازې د ښارونو، یوازې د بازارونو، یوازې د لارو، یوازې د کوڅو یوه مجموعه نه ده، بلکې ټولنه د افکارو، د اخلاقو، د خلکو، د ځوانانو، د علم ادب یوه مجموعه بلل کیږي. بیا په دې ټولنه کې هغه ځواک، هغه قوي ترینه قدرت چې د ځوانان پکې بلل کیږي. ځوانان هغه قدرت دی په یو ټولنه کې چې د دوی په واسطه د سبا ورځ، د آینده ورځ د یو هیواد نقشه رسمول کیږي. ځوانان هغه ځواک بلل کیږي په یو ټولنه کې چې که هغوی فعال اوسي، که هغوی زحمت وباسي، که هغوی کار وکړي، ټولنه به هم ورسره فعاله وي، ټولنه به هم پرمختللې وي. خو که فعاله نه وي، ټولنه به هم د مړو په شانتي وي، وروسته به پاتې وي له خلکو. ځوانان هغه قدرت دی چې د هغوی په واسطه یو هیواد له نړیوالو سره سیال کیږي. نو دا چې ځوانان دومره قوي ترینه قدرت بلل کیږي، ځوانان دومره یو لوړ ځواک بلل کیږي، نو د دوی دنده څه ده په یو ټولنه کې؟ دوی باید څه وکړي په یو ټولنه کې؟ ځوانانو دنده په یو ټولنه کې یوازې فزیکي نه ده. ځوانانو دنده هم اقتصادي ده، هم علمي ده، هم ادبي ده، هم اخلاقي ده، هم ټولنیز ده، چې دې کې باید ځوانان ګډون وکړي، خپل ونډه پکې واخلي. بیا دلته مونږ 4 دندې لرو چې باید ځوانان تل هغه دندې په نظر کې ونیسي او هغه دندې ترسره کړي، یعنی د هغو دندو نه ځان لرې ونه ساتي. لومړی ترینه دنده چې د ځوانانو د په ټولنه کې هغه دا ده چې په ټولنیزو خدمتونو کې ګډون وکړي. ځوان باید داسې ګمان ونه کړي چې زه په دې ټولنه کې یو عادي شخص یم او خپل ژوند پکې تیر کړم او خوند ترې واخلم نور خلاص. نه، په ټولنیزو خدمتونو کې یعنی دا چې باید ځوان خپل ولس ته، خپل وطن ته، خپل خلکو ته خدمت وکړي، که په هره لاره طریقه سره وي، که هغه د بېوزلو سره کومک وي، که هغه د یو چا ته معلومات رسولو له طریقه وي، که هغه د ډاکټري له بخشه وي، که هغه د تجارت له بخشه وي، که د انجینري له بخشه وي، خو خپله ونډه پکې واخلي او له ټولنې سره، له خلکو سره خپله مرسته وکړي، هغوی ته خدمت وکړي. دا د ځوانانو یوه دنده ده. دوهمه دنده د ځوانانو دا ده چې ټولنې ته باید نوی فکر راوړي. دا چې تیرو خلکو مشرانو به خلکو لپاره یو څه سهولت برابر کړی وي، یو څه به یې کړي وي چې تر څو خلک وکولی شي خپل ژوند هوسا تیر کړي. خو ځوانان دلته دنده لري چې یو نوښت رامنځته کړي، یو نوي څه رامنځته کړي، یو نوی فکر رامنځته کړي، داسې یو څه وي چې هم هوسا وي، هم اسانه وي، هم د مخکیني څخه ښه وي. دا د ځوانانو دنده ده چې یو نوی فکر رامنځته کړي او ټولنیزو خدمتونو کې ګډون وکړي. درېیمه دنده د ځوانانو دا ده چې یووالی په ټولنه کې باید رامنځته کړي. ځوانان باید داسې ونه کړي چې د نن ورځ ټولنه سره وپاشي، باید دوی ټول سره راټول کړي، یو موټی کړي او یو بل ته سره لاس ورکړي، علم و تعلیم ته، تکنالوژي ته، پرمختګ ته یې وهڅوي. داسې ونه کړي چې یو ځوان دته ووایي چې زه نه غواړم ښوونځي ته لاړ شم او دی ورته ووایي چې او رښتیا وایي مه ځه، ښوونځی په درد نه خوري، خو خپله به روان وي. نه، ځوانان باید یووالی رامنځته کړي. هغه څوک چې پرمختګ پورې هڅه کوي، هغه څوک چې غواړي چې ځان یو ځای ته ورسوي، هغه څوک چې غواړي خپله آینده روښانه کړي، نو دلته ځوانان اړ دي چې د دوی ترمنځ یووالی رامنځته کړي او دوی ته لارښوونه وکړي چې تر څو د خپل اهدافو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ څلورمه دنده چې بیا د ځوانانو ده هغه دا ده چې باید مثبت فکر رامنځته کړي ټولنه کې. داسې یو کار ونه کړي چې ټولنه منفي اړخ ته کوشش وکړي. ځوانان دنده لري چې یو داسې کار ترسره کړي
چې ټولنه نور هم تشویق شي همغو لارو ته. مثلا زده کړې بخش ځوانان باید کشران دا چې دا د دوی څخه کشران ناست دي دوی باید تشویق کړي، دوی باید د داسې یو لارې طریقې څخه وهڅوي چې دوی نور هم مینه و علاقه له علم و تعلیم سره پیدا شي. داسې نه چې هغوی ذهن منفي اړخ ته وګرځوي او هغوی د علم و تعلیم نه لرې پاتې شي. او بله دنده چې یادونه باید وکړم ځوانان باید اخلاق هم وخپروي چې دا د ډیرو څخه مهمه دنده هم بلل کیږي. هغه ځوان چې په یو ټولنه کې اخلاق ونه لري، هغه ځوان چې ادب ونه لري، هغه ته هیڅوک هم اهمیت نه ورکوي. باید ځوانان کوشش وکړي چې منظم اخلاق ولري، له مشرانو سره په منظم ډول سره خبرې وکړي، له کشرانو سره د کشرانو په څیر خبرې وکړي، د همزولو سره د همزولو په څیر خبرې وکړي. دا تاسو شخصیت خلکو ته ښکاره کوي چې یو ځوان باید څه ډول شخصیت ولري او یو ځان څه ډول شخص وي. نو دا زمونږ لومړنۍ خبره و. راځم اوس دویمې ته چې یو ځوان په ټولنه کې څه ځانګړتیاوې باید ولري، څه ولري په خپل وجود کې چې خلک یې تشویق کړي، خلک ورسره د لاس ورته ورکړي او د دې ترڅنګ مینه ورسره ولري، ارزښت ورکړي، قدر یې وکړي. ځوانان باید څه ولري؟ لومړنۍ ځانګړتیا چې د یو ځوان ده هغه دا ده چې ځوان باید په خپل ژوند کې په ټولنه کې مسؤلیت منونکی اوسي. ځوان هغه نه دی چې هغه خپل کار یعنی خپل مسؤلیت ونه مني. ځوان باید کوشش وکړي چې خپل مسؤلیت وپیژني، پوه شي چې دا زما مسؤلیت دی چې زه خپل ولس ته خپل وطن ته خدمت وکړم، نو باید دا ومني او کار هم پکې وکړي. ځان ترې لرې ونه ساتي، بهانې رامنځته نه کړي، له خنډونو سره ځان مخامخ نه کړي، بلکې ځان وهڅوي او همداراز خپل مسؤلیت ومني، خپل ولس ته خپل وطن ته خدمت وکړي. دویمه ځانګړتیا چې د یو ځوان ده چې هغه همدا ده چې باید اخلاق ولري. لکه څنګه چې مخکې مې وویل همداسې هر ځوان چې یو منظم اخلاق ولري، هر څوک ورسره خبرې کوي، هر څوک به له هغه سره د مینې د زړه نه خبرې کوي، هر څوک به چې هغه سره خبرې کوي داسې به وي لکه یو ورور چې وي. د ځوان اخلاق په ټولنه کې ډیر زیات ارزښت لري، خو چې هر ځوان کوشش وکړي چې ښه اخلاق او ښه ادب ځان ته غوره کړي. د دې ترڅنګ زمونږه درېیمه ځانګړتیا چې د یو ځوان باید ولري هغه دا چې باید د خپل وخت نه استفاده وکړي. ډیر زیات باید کوشش وکړئ چې خپل وخت په بې ځایه شیانو ضایع نه کړئ. کوشش وکړئ چې د ورځې حد اقل یو کوچنۍ لاسته راوړنه ولرئ. هر څوک چې له تاسو څخه پوښتنه وکړي، که هغه ښوونکی وي، که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، چې تا نن څه وکړل، ته خو حد اقل باید یو ځواب ورته ولرې چې ما نن ورځ یا په مطالعې تیر کړ، یا ما نن ورځ په زده کړو باندې تیر کړ، یا ما نن ورځ داسې یو څه را جوړ کړه چې هغه نوي نسل ځوانانو ته ډېره ګټه رسوي، یا ما له چا سره د بېوزلو سره مرسته وکړه، یا داسې ځوان مې ولده چې هغه په یو مشکل کې گرفتار و، ما ورسره مرسته وکړه، مشکلات یې حل شول. نو تاسې باید د خپل وخت نه استفاده وکړئ چې هر څوک له تاسو څخه پوښتنه وکړي، تاسې باید د خپل مسؤلیت د خپل وخت د استفاده ځواب ورته ولرئ چې ما دغه استفاده کړې ده او دغه خپل وخت مې په دغه شیانو ضایع کړی دی. نو درېیمه ځانګړتیا چې یو ځوان د هغه دا ده چې یو ځوان باید مثبت فکر ولري. مثبت فکر دا چې مخکې مې هم له تاسو سره د باندې خبرې شریکې کړلې، مثبت فکر ستاسو ژوند پرمختګ طرف ته غځوي، ستاسو ژوند به پرمختللی وي، تاسې به هوسا ژوند لرئ، تاسې به آرامه ژوند لرئ، له سختیو د کړاوونو څخه به لرې واوسئ. هغه څوک چې مثبت فکر لري چې له ستونزو سره مخامخ شي، خپله ستونزه به پخپله حلوي، نورو ته به احتیاج نه وي چې خیره دا ستونزه ماته حل کړه، خپل مشکل به پخپله حلولی شي. دا د څه کمال دی؟ دا د مثبت فکر کمال دی. نو په یو ټولنه کې د ځوان اغیزه څه ده؟ یو ځوان چې په یو ټولنه کې واوسي څه اغیزه په ټولنه پرېښودلی شي؟ لکه څنګه چې په وینا په اول سر کې مې وویل د ځوان لویترینه اغیزه همدا وه چې که یو ځوان فعاله واوسي، کار وکړي، زحمت وباسي، ټولنه هم پرمختللې کیږي. خو که فعاله ونه اوسي ټولنه هم وروسته پاتې کیږي. که یو ځوان د اصلاح لاره ځان ته غوره کړي ټولنه به هم اصلاح طرف ته روانه وي. که یو ځوان د خیر لاره ځان ته غوره کړي ټولنه به هم د ظلم نه، د بېنظمي نه، د جهالت نه ځان لرې ساتي او د ځوان تر شا به ولاړ وي. که یو ځوان د علم و تعلیم لاره غوره کړي ټولنه به هم د علم و تعلیم لارې ته روان وي او د ځوان تر شا به ولاړ وي. نو د ځوان
هر اړخه څخه وګورو یوه اغیزه پر ټولنه پرېښودلی شي، که هغه د منفي اړخ نه وي که هغه د مثبت اړخ نه وي. هغه ځوان چې هر څه کوي همغه ټولنه ویني، همغه ځوان چې کله ټولنه وویني نو ټولنه ترې تقلید کوي او همغسې د ځوان په څېر رفتار به کوي. نو دا د ځوان هغه اغیزې وي چې پر یو ټولنه باندې پرېښودلې. نو یوه بله خبره دا چې د ځوانانو څخه څنګه د سبا ورځ مشران جوړیږي، په لنډو کې به ووایم هغه ځوان چې یو مهارت ولري، هغه ځوان چې اخلاق ولري، هغه ځوان چې علم ولري، پوهه ولري، هغه ځوان چې د خپل وخت نه استفاده کړې وي، هغه ځوان چې خپل وطن ته خپل ولس ته خپلو خلکو ته خدمت کړی وي، هغه ځوان چې د فکر له پلوه د زړه له پلوه پاک وي، هغه ځوان چې د احساس له پلوه مهربان وي، هغه ځوان چې د عمل له پلوه صادق وي، هغه د سبا ورځ مشران جوړیږي. دغه څه چې په یو ځوان کې واوسي هغه ته سبا ورځ د یو مشر لقب ورکول کیږي. نو په پایله کې ویلی شو مونږ ټول ځوانان دا چې د یو هیواد فکر بلل کیږو، دا چې د یو هیواد آینده بلل کیږو، دا چې د یو هیواد د زړه درزا بلل کیږو، نو مونږ باید څه وکړو؟ مونږ باید تر ډیره حده کوشش وکړو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو، زحمت وباسو، مثبته لاره باندې کار وکړو او یووالی رامنځته کړو چې تر څو دا هیواد پرمختللی شي، په خپلو پښو ودرېږي او له نړۍ سره سیال شي. هیله من یم چې د موضوع څخه مو یو څه برداشت کړي وي، یو څه مو زده کړي وي او ځای لري چې بیا هم یو ځل مننه وکړم. حلیمیان ګروپ هغه ګروپ چې هم په صنعت برخه کې، تجارت او لوجستیک برخه کې خپل هیواد ته خدمت کوي او نن ورځ زموږ ملاتړ کړی، کور یې ودان، ډېره زیاته مننه ترې کوم. نو څنګه مو خوښه ده نو رقابت شروع کړو. نو شاګردان بې انرژي دي، بیا نو رقابت نه تېرېږو. مدیر صاحب رقابت شروع کړو که نه؟ سم په انرژي ووایه، رقابت شروع کړو که نه؟ بس رقابت شروع کوو. یوه لنډه دمه اخلو درنو هېوادوالو، بله دمې به زده کوونکي هم له موږ سره په سټیج کې وي.